بأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا. بسم الله الرحمن الرحيم. تیرا ورځ من اتویشتم درس ویلو او ولسم مخرج باره کې مکمل بیان ورکړو. نن درس نهشتم درس ته پنځمه لمعه ده. زما ورونو چې څومره تاکید زه وکم او وایم چې دا سخته لمعه ده، خور باندې ځان پوهه کوي او هومره پکار دی. دومره مهمه ده چې یو قاری هغه په دین پوهیږي، په مخارج نه پوهیږي، دا بالکل قاری نه دی. مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بافصح اللغات. امام جزري ویل دي او د شرط کړی دی یو قاری د پاره چې هغه به مخارج پیژني او د شان صفات به پیژني، او کوم قاری چې دا نه پیژني نو دا قاری نه دی، البته مجود قاری نه دی. پنځمه لمعه په تجوید کې مهمه لمعه ده، سخته لمعه ده. ځان ور باندې پوهه کوي او خواري ورکوي وکړي. ان شاء الله زه تاسو سره وعده کوم که ژوندی وم یوه ورځ هغه به په هفته کې هغه د تجوید اجرا کېږي چې هغه به ډېره فایده وکړي ان شاء الله. پنځمه لمعه یعنې پنځمه روښنایي. موږ د روښنایي باره کې معلومات ورکړي او ویلي مو چې دا ولې امام د جمال القرآن مصنف هغه ترتیب د لمعو سره لاړو، نو هغې ویلي چې هر یو لمعه ویل کېږي نو دقه شان دا روښنایي به پرې راځي په شان د سپوږمۍ باندې، لکه هغه چې د یو ورځې نه بلې له زیاتېږي او رڼا زیاتېږي، نو دقه شان د تجوید طالب العلم هغه علم ورځ په ورځ زیاتېږي. نو نن پنځمې لمعې ته را رسېدلي. دې درس کې دقه پنځه خبرې هغه مد نظر دي او هغه مهمې دي. اولا صفت تعریف. دویمه خبره اقسام د صفت. صفت په څو قسمه ده دا باید ته وپېژنې. دریم نومونه د هر یو قسم. صفت دپاره اقسام دي، بیا د هغې دپاره نور نومونه شته نشته، چې شته کم یو دي. څلورم وجه تسمیه د هر یو قسم، د هر یو نوم. البته موږ قسم لیکلی دا نوم پکار دی. د هر یو نوم چې موږ وایو چې د دې دپاره نور نومونه شته دی، هغه نور نومونه دپاره وجه تسمیه څه ده نو هغه باید ذکر شي. پنځم صفات د نه ادا کولو په وخت کې د دې څه نقصانات دي. صفات عارضه کله ادا نشي، صفات لازمه ادا نشي، نو څه نقصان به راشي هغه باید ذکر. په دې درس کې باید په دې پنځه خبرو ته باید مکمل پوه شي، او که پوه نه شي نو مخکې درسونه باندې به هېڅکله ته پوهه نه شي. دا درس باید یاد ولري. اول راځو اول خبره د صفت تعریف. صفت په لغت کې ویلی شي ما قام بشیء من المعاني كالعلم والسواد. لغت کې څه ته وایي؟ هر هغه شي ته وایي. اصل کې صفات جمع د صفت ته. ما قام بشيء من المعاني كالعلم والسواد ته وایي. څه مطلب؟ یعنی هر هغه شي ته وایي چې هغه د بل شي پورې تړلی وي، لکه علم دی و عالم پورې او توروالی دی و شي پورې. علم د عالم پورې تړلی دا د دې نه هېڅکله نه جدا کېږي. صحیح ده؟ او توروالی دی و شي پورې دا د دې توروالی دی و شي نه هېڅکله هغه نه جدا کېږي. دا د دې دپاره صفت دی. صحیح ده؟ په اصطلاح کې څه ته وایي؟ الصفة هي كيفية عارضة للحرف عند حصوله في المخرج كالهمس والجهر والإخفاء والغنة وغيرها. أي مكمل تعريف ده. من شكله په اصطلاح کې په اصطلاح د چا مرادي؟ اصطلاح د مجودين مرادي. الصفة هي كيفية عارضة للحرف. صفت دا یو حالت ته چې پیښیږي حروف ته په وخت د ادا کولو د حرف کې د خپل مخرج نه. صحیح؟ لکه چې همس ته او جهر دی، د صفات لازمونه راغست. اخفاء د غنه د صفات عارضونه راغست. نور مشته د مثال په تور راغست. همس تعریف براشي، د جهر تعریف په خپل ځای راشي. ته دومره یاد کا چې همس او جهر نه دلته څه مطلب؟ د اواز کتواله او جګواله او دغه شان اخفاء او غنه. صحیح ده؟ دا باید ته وپېژنې. راځو دویمې خبرې ته، اقسام د صفات. صفات اولا په دوه قسمه دي، لازمه عارضه. لازمه او د عارضه خپل خپل تعریفونه دي. لازمه څه ته وایي؟ چې هغه په هر حالت کې د حرف سره پیوست وي او په هېڅ یو حالت کې د حرف نه نه جدا کېږي. دې ته څه ویلی شي؟ صفات لازمه. صحیح ده؟ اوس سوال موږ ویلي که نه؟ دلته موږ ویلي
چې د صفات د نه ادا کولو نقصانات دلته به وي که چېرته صفات لازمه په یو حرف کې ادا نشي نو څه به وشي اول نقص دا دی که صفات لازمه په یو حرف کې ادا نشي دا حرف به ختم شي یو دویم که حرف ختم نشي د بل حرف سره به بدل شي که د بل حرف سره بدل نشي دریم دا ناقص به ادا شي مکمل به ادا نشي دریم نقص دا شو څلورم که ناقص ادا نشي نو بلکې عجمي حرف پکې جوړ شي دا څلور نقصانات به راشي لکه دې لپاره مثال زم من قبلهم المثلات دا اوس ادا شو اوس که زه داسې ویم صفات لازمه د دې همز د دې تا صفت ادا نه کړم نو ته به دې باندې پوه نه شې چې دې څه شی ویل لکه په طور مثال من قبلهم المثلات اوس ما ثا ویل که تا مې ویل مخاطب پوه نه شو ولې ځکه دې کې صفات لازمه ادا نه شو خبر دا څلور نقصانات به راشي یا به حرف ختم شي دویم که حرف ختم نشي بل حرف سره به بدل شي که بل حرف سره بدل نشي نو دا به څه شي ناقص به ادا شي او که نه عجمي حرف پکې جوړ شي دا څلور نقصانات به په صفات لازمه کې راشي صفات عارضه څه ته وایي صفات عارضه دي ته وایي چې په حرف کې همیشه نه وي د حرف سره لازم او پیوسته په هر حالت کې نه وي دې ته ویل صفات عارضه د دې نقصان څه دی که صفات عارضه په یو حرف کې ادا نشي څه نقص به راشي نو نقص به دا راشي او صرف د کلمې زینت او حسن به هغه ختم شي دغه غټ مشکل به راشي راځو لکه په طور مثال د دې دپاره سړی ووایي قل اعوذ برب الناس اوس دا غونه صفات عارضه دی که دا ادا نشي څه مشکل به راشي یو مشکل به راشي حسن به لاړ شي داسې به شي قل اعوذ برب الناس ور خوندې ونه کومه چې په غونې سره کول نو حسن او زینت یې لاړو ختم شو اوس راځو نومونه د هر یو قسم چې د دې نور نومونه څه دي او د دې نور نومونه څه دي په صفات لازمه ورته نور نومونه دا دي صفات لازمه ورته وایي صفات مقومه ورته وایي صفات ذاتیه ورته وایي صفات ممیزه ورته وایي دا څلور نومونه شو صفات عارضه و نور نومونه صفات عارضه ورته وایي صفات مزینه ورته وایي صفات محسنه ورته وایي صفات محلیه ورته وایي او صفات محلیه ورته وایي اوس څلورم عنوان ته راشه وجه تسمیه د هر یو نوم ولې دې صفات لازمه وایي یا ولې ورته دا نور نومونه ولې ورته صفات عارضه یا دا نور نومونه وایي نو صفات لازمه او صفات لازمه څه کوي چې دا په هیڅ حالات کې د حرف نه جدا کیږي دا سره لازم او پیوست وي دویم نوم چې ذاتیه ورته ولې وایي ځکه چې د صفات لازمه د حرف د ذات سره تعلق لري دریم صفات مقومه ورته وایي ځکه دا حروف چې په دې باندې قائم او ولاړ دي صحیح شو بل نوم چې ممیزه ورته ځکه وایي چې دا صفات لازمه چې دی دا فرق راولي په مابین د هغه حروفو کې چې په مخرج کې یوي لکه په طور مثال طا دال تا د دې مخرج یو دی کله به د دې فرق راځي په صفات لازمه او باندې نو ځکه ورته څه وایي ممیزه صفات عارضه څو نومونه موږ ویل دا ورته ولې وایي اول صفات عارضه معنا موقتي دا ورته ولې وایي دا ورته ځکه چې کله په حرف کې یو کله نه بل نوم دی مزینه محسنه او محلیه دا درې واړه دا ورته ځکه وایي چې دې د ادا کولو سره په حروف کې حسن پیدا کیږي په قرآن په تلاوت کې حسن او زینت پیدا کیږي ځکه ورته صفات عارضه وایي صفات محسنه وایي صفات محلیه ورته وایي یو نوم بل محلیه په فتحې د میم سره دا ورته ولې وایي دا ورته ځکه وایي چې په فتحې د میم سره شي نو معنا دا ده چې دا صفات عارضه دا په خاصو ځایونو کې کارول کیږي او په هر وخت کې نه وي په خاصو ځایونو کې وي او په هر ځای کې نه وي دا ورته څنګه وایي صفات محلیه ورته وایي دی بل نوم ازو مقدمه الجزري ته موږ تاسو هر ورځ د مقدمه الجزري یو شعر ویو ان شاء الله تجوید نوٹ راکم شي به د دې تشریح ان شاء الله هغه خپل ځای شروع شي نن بل شعر دی
لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. دا زمونږ استاد درس روان درس زمونږ استاد په صفات لازمه په اقسامو کې وي روان درس بولم الله رب العالمین سپارم. السلام علیکم ورحمۃ الله. یاسین په مدرسه کې یاسین په مدرسه کې راځه زویا داخل دکړم ته دین په مدرسه کې که خدای چیرې در یاد کړلو یاسین په مدرسه کې